او ماما اخونزاده را پیدا کړي ملګرو چې ماما اخونزاده را پیدا کړي. السلام علیکم وبرکاتو. جان حبیب صاحب تاسو ته سلامونه او احترامات او شراغلاس وایم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. جان حبیب صاحب د ټولو نه مخکې د هر څه نه مخکې د هر څه نه مخکې د هر شي نه مخکې زه ستا څخه په ډېر احترام باندې بخښه غواړم وروره. ما ته بخښلی، ته به ما ته نن بخښه کوې. ما په تا پسې ویډیوګانې کړي، ما په تا پسې پوسټونه کړي، ما په تا پسې غلطې خبرې کړي او ما په پاکستان پسې هم کړي. هغه ما په 1500 وارې وویل چې ما بخښه. زه نن ستا څخه شخصا ستا څخه مخاطب یم او ستا څخه زه د زړه څخه داسې نه چې زه د یو چا د ډار یا د یو چا موږ په دې ملکونو کې تا ته معلومات شته چې هېڅوک چاته نسي رسېدلی. زه ستا څخه شخصا معافي غواړم. ما ته معافي وکړه. ما په تا پسې ډېرې ویډیوګانې کړي، ما په تا پسې خندلي، ما په تا پسې بدې خبرې کړي. زه ستا څخه معافي غواړم. بلې وروره مختار خان، خبره داسې ده چې دا سوشل میډیا ده، دې کې هر رنګه خبرې راځي. کله ما تا که تا خبرې کړي، که ویډیو دې کړ ده، کنزل کړ دي، که ما کړ دي، مونږ یو بل ته نه مخامخ شوي وو، نم بیا په دې باندې باس کړی دی. هغه شپه تېره شوې ده او د ډمې حساب کتاب ختم شوې ده. بیا نه ماړه کې ساتل ده او کېدای شي بیا به تمړه کې نه ساتلي. او دا څومره مبارزین چې دي د دوی فطرت هم دغسې دی چې څه ووایي. دوی ته خپله ویډیو زړه ویډیو نه یې یاده چې ما څه ویل دي او څه مې نه دي ویلي. پاتې شوه خبره دا زما ذات پورې چې تا څه ویلي ما څه ویلي، مونږ یو بل بخلی شو. پاتې شوه د ځمکې خبره، د جایداد خبره، هغه زما ذاتي یا ستا ذاتي، مونږ یو بل بخلی شو. خبره شروع شوې ده د ذات نه ده. که د ذات پورې وی ما تا پورې خندلی، تا ما پورې خندلی، تا زما مور ته کنځلي کړي، ما ستا مور ته کنځل کړي دي. دا یو شخصي حساب کتاب دی. اهم شی چې کوم دی هغه دی ملک خداداد. که هغه افغانستان دی زه ورته کنځل کوم هم بد کوم، او که پاکستان دی ته ورته کنځل کې بد کې. اوس شی دا شروع شوی دی چې ما او تا یو بل بخلی شو، خو حکومت ځمکه د ملک کم چې زما اصلي مور ده، دا کم نه چې زه پیدا یم که نه، دا زما د ځمکې پیدا کړې مور ده. زما اصلي مور چې کومه ده هغه زما دا ځمکه ده. ولې چې دا زما د پلار نیکونو ځمکه ده، زما د ډر نیکونو ځمکه ده. نو دې ته چې څوک سپک ګوري، دې ته به چې څوک کنځل کوي، بیا هغه سړی چې کوم زما دفاع کوي، زما آرمي زما وجود دی، تاسو هغه ته سپک ویلې. جان حبیب صاحب ستا نیټ کمزور زما ذات پورې چې څومره خبرې دي هغه هیڅ اهمیت نه لري. خو اهم شی دا دی اوس د دې یو حل کېدی شي مختار خان، د دې زما او ستا د مبارزینو دا خبرې چې دي که د افغانستان د طرفه دي او که د پاکستان د طرفه دي، که جرګه ده او که سوله ده او که هر څه شی دی، دا زه درته واقعا وایم، دا درته زه حلفین من درته زه د خپلې تجربې په بنیاد باندې وایم چې دا بالکل بې بنیاده ده. زه ګوره ما به منې کې، بل به منې کې، څوک به هم نه کوي. اهم شی دا دی چې مونږه ستاسو په خوله باندې او تاسو زمونږ په خوله باندې حکومتي سطح باندې لکه څنګه چې زمونږ جرنیل صاحب دا اعلان کړی چې په سوشل میډیا باندې د پاکستان خلاف یو خاص مهم شروع دی د انډیا د کومک سره، د اسرائیل د کومک سره. زه یو منټ تاته خبر وکړم. دا لہذا سوشل میډیا جواب په سوشل میډیا یې ورکوي. دې کې مختلف کسان د مانه مخکې را روانو، زم یو خاکسارونه زم پکې رالمه. اوس دا اور باله بلی مړ کېږي چې د دوه حکومتونو ترمنځ، د دوه هوادونو ترمنځ څنګه چې زمونږ جرنیل صاحب دا اعلان کړی چې سوشل میډیا جواب به په سوشل میډیا کې پاکستانیان ورکوي. هغه د ملک نشانه نه وکړي چې هغه افغانستان دی او که پاکستان دی. اوس زه خواست کوم د تاسو نه، سپیشلی مبارزین د افغانستان نه، چې مهرباني دې وکړي دا څنګه سوشل میډیا چې موږ په کنځل کول یو بل ملک ته. مختار خان
نه خو پاکستان ته نقصان در رسولی دی نه ما ته افغانستان نقصان در رسولی دی. زمونږ څومره مبارزین چې دي ټول په یورپ کې او په بل ملکونو کې ناست دي، یو کس ته هم افغانستان یا پاکستان نقصان نه دی رسول، که پاکستانیان دي او که افغانیان دي. دا یو دوه هیوادونو ترمنځ یو شر او شیرو شو او هغه غل جوړ شو، ور جوړ شو. هغه نه داسې شو چې خلک په پاکستان کې 15 لک افغانیان کم چې زمونږ رونه دي، زمونږ وجود دی، هغو بچي پیدا شو دلته، د مونږ سره یو ځای شو، مونږ سره پیژنګلو مونږ د یو قوم شکل هغه اختیار کو. تاسو خلکو دومره غټ ور بل کو چې یو قوم په افغانستان کې افغانستان خراب شو، بل په پاکستان کې هغه افغانیان د چا چې د کروڑاو د ارباو روپو کاروزګارونه دي، کم چې مزدور دی، چا چې ودونه کړ دي، چا چې دلته بچی پیدا شوي دي، هغه ته حکومت پاکستان آئی ډي کارډ ورکولو یو ښه موقع ورکړله. خو چونکې زه یو پاکستانی یم، کیدای شي نورو مبارزینو په اختلاف نه وي، زما په اختلاف ځکه پیدا شو چې ستاسو خلاف تاسو زمونږ د پاکستان خلاف خبره کوئ، زمونږ د آرمي خلاف خبره کوئ، زمونږ د پنجاب او بلوچستان او سندھ کې او تاسو خبرې کوئ، او تاسو زمونږ سره دشمنی نشته. دشمنی زمونږ د انډیا سره ده او د انډیا مرګرستیا کولاو مایکل کوف کوي لګیا دی. نو ما ته دا ووایا چې کوم پاکستانی وي، یو منټ زه یو عرض کوم که تاسو دا مهرباني وکئ چې دوه هیوادونو ترمنځ زه درته که دا شی تاسو واقعي ختمول غواړئ او دا غواړئ چې افغانستان او پاکستان نن نه 40 کاله مخکې چې څنګه وو هغسې جوړ شي. ګوره مختار، زه به ستا ټایم نه اخلم، ما سره ډېرې داسې خبرې دي چې دا افغان خلک به زه ماشوم وم نن نه 45 کاله مخکې 50 کاله مخکې دیو به چې راله که نه نو زمونږ پلارانو به دیو ته روټۍ دسترخوانونه کېښوده او بچي او زنانه به رالې، زمونږ زنانه سره به کېناستې، مونږ به یو رنګ وو، مونږ به رونه وو. قسم په خدای که چا دا پیژندو چې افغانی کم یو دی او پاکستانی کم یو دی، خو یو لړه کې به شمارلی کېدو. دا هوا ولې راله، دا تباهي ولې راله چې مونږ د یو بل دشمنان شو. ستا خبرې ټولې درته وایم. ګوره موږ خو دلته د مینې او د محبت د پیغام لپاره لایف راغلي وو، خو تاسو ویل چې افغانستان هم خراب سو او په پاکستان کې چې کوم افغانیان و د هغو کاروبارونه هم خراب سول. کاروبار خو داسې دی جنابیب صاحب، دلته خو ما موضوع د سیاست نه ده راوړې، خو د دا خبرې جواب به داسې درکړم چې کاروبار د افغانیانو نه دی خراب سوی، کاروبار د ټول پاکستان خراب سوی دی. پر پاکستان د ټولې دنیا پریشر پروت دی، پر پاکستان باندې د نړیوالو مرستې بندې سوي، پر پاکستان باندې قرضې چړاو سوي، پر پاکستان باندې د امریکا امدادونه بند سوي، پاکستان اوس IMF ته دغه کړي. د هغو نه خبره داسې ده، د دې خبرو نه به اوس تیر سو. جان حبیب صاحب هیله کوم، زه په سیاست نه یم راغلی، په سیاست نه یم راغلی، په والله که په سیاست نه راغلی. ګوره که په سیاست ته سره واوښتلو جان حبیب صاحب، زه جواب درکوم په دې چې دا اور چا بل کړی، دا اور ما بل کړی، دا اور تا بل کړی، دا ما او تا بل کړی. راسه چې حقیقت ووایو، د پاکستان او د افغانستان د پښتنو ګوره د دولت اختلاف د کلونو سسته، هغه بغل ته کښېږده. اوس پښتانه په مابینځ کې چې چا جنګولي، ما جنګولي، تا جنګولي، ما منلې ته مو منه. دغه چې ته وایې چې د پاکستان جنرال چې وایي چې د سوشل میډیا جواب، هغه ما او تا جوړ کړي، ما او تا ځانونه هم بې عزته کړل. زه درته جواب درکوم. ګوره که چېرې دا اور تا او ما بل کړی دی او ما او تا به مړ کوو، نو بیا زما جرنیل صاحب دا پریس کانفرنس څه کولو چې په سوشل میډیا باندې دا پاکستان خلاف خبرې کیږي که نه دغه ریکارډینګ درته زه به واورم. بالکل په خبر یم، حقیقت خبرې کړې، ویلې چې د سوشل میډیا جواب په سوشل میډیا ورکو. هغه څوک یاد کړي دا نن چې په ټویټر او په نیوز چینلو کې چې دا خبره کیږي چې وایي د پاکستان او افغانستان تر مابینځ اختلاف ډیر سوی پر سوشل میډیا، دا څوک شي؟ بل څوک خو نسته. د پاکستان مبارزین، د افغانستان مبارزین، دا ګند ما او تا جوړ کړي، ما او تا. نه دولتي اختلاف ځان ته دی،
هغه نیوکې به موږ سره کوو، سیاست به کوو. دلته به موږ دا وایو چې موږ تاسو چې کم سپکاوی جوړ کړی. ګوره اول زه وایم افغاني مبارزینو په خپل مابینځ کې سره وخوړل، ښکنځل سره وکړل، ډېر سره بې عزته کړل. تاسو هم سره وخوړل، تا بل ته کولې، زیشان ته هغه تا ته کولې. دا ټول مشکل موږ تاسو جوړ کړی. پر دې باندې به ته زما سره زما بخښه وغوښتل، ما کړي دي ښکنځل، ما چې څومره ښکنځل کړي زه بخښه غواړم د ټول پاکستان څخه چې باید دا کار بیا تکرار نسی. ګوره جان حبیب صاحب راسه دولتي سیاسي خبرې بغل ته که نن زما سره پر دې خبره موافق سه، پر دا ښکنځلو پر دا سپکو خبرو دا د بیرغ توهینونه دا د مشرانو مور خور یادېدل یا زما یا ستا یا د بل، زه په دغه اړه باندې راغلی یم چې راسه دغه ختم کو، پر دغه باندې بحث وکړه. پر دې باندې موافق یې که نه موافق جان حبیب صاحب؟ صحیح شوه، په دې موافقه کېږم، خو په هغه به موافقه کېږم چې کم وخت کې زه راغلی یم. زما هسټري وګوره، رومان ما نه زوړ دی، ماما ما نه زوړ دی، دا څومره چې مبارزین دي دا ټول له ما نه زاړه دي، دا زما سینیر دي. زه د دیو د خپو په حساب هم نه ما له هېڅ نه راځي، زه ناپوه یم. زه هغه وخت راغلی یم کم وخت کې چې یو پبلک ټلویزیون باندې ما وکته چې جرنیل صاحب پریس کانفرنس وکړو او د هغه پریس کانفرنس لباب وه. زه د هغه ټلویزیون په پریس کانفرنس باندې د ځای پاکستاني زما دا وجود ورو کو ما ویل راشه دي سوشل میډیا کې. نن به که زه واپس هم ځم نو زه به د جرنیل صاحب په حکم باندې ځم یا به د هغه په پریس کانفرنس باندې ځم چې آو زمونږ ولې هغه ته څه پته ولګېده چې د په سوشل میډیا باندې زما خلاف جنگ شروع دی. یو هېواد په دې ته ویلي که نه جان حبیب صاحب ما تا ته نه دي ویلي چې ته مبارزه پرېږده. ته مبارزه سهار لایب ته کښېنه تر ماخوستنه یې وکړه، تر هغو چې جرنیل صاحب درته ونه وایي مبارزه وکړه. زه وایم راسه دغه ښکنځلې بندې کړو. زما هدف دا نه دی چې موږ مبارزه ختمو، نه، مبارزه که ته ختمه کې زه نه ختموم. زه وایم دا ښکنځلې به بندې کړو. اول جان حبیب صاحب زه تا ته وایم ته ماشاءالله عمر دې ډېر دی، که ما ووایه زه خو څوک وایي دا عمر یې کم دی بیا کل دی، زه خو ستا عمر دا اوس چې د زیشانو ستاسو چې کومې ښکنځلې پر دې لایف باندې وسوې ما په وار وار شیر کړلې، والله په بالله دغه ټول زما د لاسه وسوې. یعنی زما د لاسه تاسو په منځ کې ښکنځل وکړل، ما تاسو ته وکړل، تا ما ته وکړل، دا بې عزتي، دا ښکنځل، دا سپک. جان حبیب صاحب راسه زه وایم دا ختم کو، دغه ښکنځلې ختم کو، دغه غلطې خبرې ختم کو، مبارزه وکړئ. مبارزه خو مشکل نسته. یو منټ مبارزه به مختار صاحب دا راته ووایه مبارزه به څنګه شروع کیږي؟ زه تاسو پوهوم مبارزه خو چې کنځل ختم شو خو مبارزه ختمه شوه. ته اوس په دې خبره باندې تعلق پوهوم. دا په چینل کې چې خلک راځي، ګوره دا په چینل کې چې خلک راځي کښېني، دا د دوو ملکو وفدونه چې راځي سیاسي اختلاف چې سره کښېني، دا ټول خور مور یادوي؟ که ټول خور مور یادوي ته ما ته ووایي دا هره ورځ مبارزه نه وي. زمونږ 24 غنټې مبارزه ده. د سهار 8 بجو نه شروع کیږي، د شپې 4 بجو 15 بجو پورې هر مبارزین مبارزه کوي. یعنی ته وایې چې باید ښکنځل ختم نسی، باید یو بل ته ښکنځل وسي، یعنی ستا هدف دا دی؟ نه د کنځل په حمایت کې زه مخکې نه وم. زه چې کوم وخت کې رالم ما زیشان ته په خپله ویل دي، زیشان ما نه وروستو راغلی دی، د دې نه مخکې څه نور څه کسانو هغو ته ما ویل دي چې کنځل مه کوئ. زه جواب ورکوم، جواب له راغلی ما هر رنګ جواب تالم درکړی. تا سره زما یو مبارزه شوې ده، یو ځل شوې ده. او واوره زما د هر مبارز سره یو ځل مبارزه شوې ده، ما نه څه کسان پاتې دي مبارزه کوم. تا چې راغلی ما څه کنځل کړ دي؟ بالکل ما ستا یو ویډیو وکتل چې تا زیشانو ماما ته د خور د مور ښکنځلې کولې، دا مبارزه کوي. واوره زما یو خبره وره، و زیشان او ماما زه ورته د هغو خبره کوم، هغه زما کشران دي، هغو زه یو ځل پوهوم هغو نه پوهېږي، په دوه ځلې پوهوم هغو نه پوهېږي. دا خو زما د پاکستان بچي دي، دا زما بچي دي چې دوی داسې پوه نه شي دا مور پلار کنځل کوي. دا ما داسې کنځل کړ دي لکه څنګه چې خپل بچي ته خلک کنځل کوي، خپل وراره ته کنځل کوي، خپل د کوڅې د ولس کشران. یو منټ هغو راپاسېده او ما ته یې کنځل وکړه. زه
15 شپېته نه د 200 کالو عمر سړی شوم د هغو په نظر کې زه خر ښکاره شوم ټیک ته ما ته هېڅ اعتراض نشته ما هغو پوهېول زما صرف پوهېول د هغو مطلب و هغه پوهې شو هغه ما ته کنځل وکړه زه په هغه کنځلو باندې بد نه ګڼم جنابیب صاحب زما مطلب دا نه دی چې تا کم راولم په دې خبره زما مطلب زما هدف بل شی دی زه نن ډېر په حوصله راغلی یم ډېر په مینه محبت راغلی یم زما مطلب دا دی چې موږ تاسو ډېر بې عزته سولو په دا سوشل میډیا کې زه تا نه شیم زه اول ځان شیم زه اول د خپل ضمیر ته وایم د خپل وجدان ته وایم د خپل ګریوان کشوم ما شکنځل کړي ما ډېر بد شکنځل کړي په دې میډیا کې زه بخښه غواړم اول سره ما شي زه وایم راسه زه دا نه وایم چې زه تا کم ګڼم نه په دې تا ته دا خبره کوم چې ته غلط ګڼم او ځان صحیح ګڼم حبیب صاحب زه نن وایم دغه 1200 کسان چې موږ ګوري راسه فقط پر دغه یوه خبره اتفاق وکړه چې وړونو مبارزه به وکړو شکنځلې به نه کوو ګوره چې ته وایې زه مشر یم هغه کشران دي نو ته یو میسیج ورکړه دا کشرانو ته ما ته مشرانو میسیج راکوي زه رالم پر لایف او در ما چې کوم کشران دي ما هغو ته میسیج ورکوي راسئ دغه د مور د خور شکنځل د بیرغ سپکاوی کول مشرانو ته توهین کول شهیدانو ته غلط ویل دغه به ختم کو نوره مبارزه به وکړو جانبیب صاحب ته ما ته ووایه ورته ولا ته داسې په دې شي کې ته غلطه کوې زه به تا ته وایم چې ته غلطه کوې دا به مبارزه به خو دا د مور د خور نن ګوره افغاني مبارز پاکستاني مبارز یو بل ته نه سره مخ کیږي دا ته خبرې ولي دا ځکه چې هغه وایي که ده ماته شکنځل وکړل نو زه یې ورته کوم یو د بل د ډاره نه سره مخ کیږي باید دغه شکنځل ختم سي یو په بل ته په ډاډه زړه سره ورسو باید زما مطلب شکنځل دی که غواړئ چې شکنځل ختم سي دغه اخرنی لایف دی زه بیا د پاکستان په اړه باندې دا رقم لایف نه راځم سره کم چې مخته راتم یا کم پوسټونه چې ما کول داسې پوسټونه بیا نه کوم که را سره موافق یې نو دا میسیج ټولو ته ورکړه سیاست په نن پرېږدو سیاست په سبا راسو نن دغه میسیج ټولو ته ورکړه چې زه دا میسیج زه کنځل نه کوم زما ذاتي درته یادوم واوره زه کنځل نه کوم خو دا غلطه خبره ده چې زه یو مبارزې له ورځم یو سړی خبره کوي او زه د هغه جواب ورکوم هغه وایي دا بلاک کا دې ته مه کښېنه دا زما یو منټ زما یو خبره ستاسو تقریبا 19-18 کسان دي او د 19-18 کسانو ویورز چې دي هغه تقریبا د لکو نه زیات جوړېږي بله خبره چې ستاسو ګروپونه تقریبا د زرګاو نه زیات دي تاسو چې څه ووایئ هغه کېږي دا نن دا پاکستانیان چې د نه یریږي هغه دغه شی دی چې د هغو پیجونه چې کوم دي یو منټ پیجونه رپورټ کېږي پیجونه بند شي زما یو زه د ټولې خبرې زه کوم مبارزې د تاسو څوک نه پرېږدئ دغه یو نمبر خبره دویمه نمبر خبره ده چې ډایرکټ یو منټ ډایرکټ چې کوم دی تاسو ISI او آرمي ټارګټ کوئ تاسو داسې چلو کوي زما رایه دا ده زه درته دا ذاتي طور باندې درته دا وایم چې مبارزې دپاره د ما خلک غواړي زه به جواب ورکوم زه به کنځل هغه وخت پورې نه کوم تر څو پورې چې کنځل شوي نه او که چا تاسو کې دا وویلې چې جانبي بلاک کا نو د هغې جواب په دویمه ورځ برابر ورکوم درېیمه خبره دا ده چې خپل حکومت افغانستان ته دا مهرباني دا زما دا خبره چې هغو ته دا میسج لاړ شي چې د پاکستان حکومت سره تعلقات داسې جوړ کړي چې موږ په خپلو کې نه ورانېږو هغو څنګه چې جرنیل صاحب یو میسج پرېښی و چې پریس کانفرنس یې کړی و داسې یو پریس کانفرنس دې بل وکړي چې برای مهرباني سوشل میډیا کې پاکستانیان چې کوم دي هغه د افغانستان تعریف کوي بد دې نه وایي او موږ سره اوس د هغو تعلق دا ګوره دا خو ډیپلوماسي ده د ټول ملکونه یو بل سره ورانې بیا اساس شي کېدای شي د عمران خان حکومت راتلو سره د افغانستان سره تعلقات ښه شوي او چې ښه شي کم ظالم پې خوشحالېږي کم بې غیرته سړی به وي چې زما ګاونډي دي په تکلیف کې زما پښتون موږ هر قسمه باندې خوشحاله یو زما د طرفه ذاتي طور باندې چې ما ته زما ذات ته کنځل کوئ په دې باندې ما ته تکلیف نشته زما مور پلار ته کنځل کوئ ما یو منټ مختار صاحب زما پلار ته کنځل کوئ ما ته هیڅ تکلیف نشته
زما پاکستان تا زما آرمی تا زما پنجاب تا زما سند تا زما بلوچستان تا زما سرزمین ته به چې کنځل کوئ زه به ثابت افغانستان ته کنځل کوم. کنځل ختم دي، شکنځل ختم دي. ګوره درته نه کشران مبارزین راغله د پاکستان، هغه زموږ سره موافق سول، ته اوس هم په جذباتو کې یې. د جذباتو نه لږ راکښته څه ګوره ما وخت درکړي جانبیب صاحب 10-15 دقیقې لږ ماته وخت راکړه. زه سیاست ته دا ګړۍ د سیاست په موډ کې نه یم. ما ډوډۍ هم قسم ده که خوړلی خالي خېټه درته ناست یم. سیاست زه دا ګړۍ سیاست ته نه یم تللی. زه دلته د مینې محبت پیغام مې راوړی. که زه شکنځل ونه کم، زما کتونکي زما په پیجو کې زما 2-3 پیجه دي شخصي زما دي، هغه یو هم شکنځل نه کوي. او که ته شکنځل ونه کې ستا کتونکي مینهوالې هم نه کوي. راسه چې ما او تا ځانونه اصلاح کو، هغه به ټول اصلاح سي. مبارزه به کوو، مبارزه مشکل نسته. شکنځلو زه د نن نه وروسته خلاف یم. باید شکنځل ونه سي. ډېره مننه جان حبیب صاحب، دلته زما سره الکوزی په لاین کې دی، هغه راپورته کوم. اخري کې یوه پوښتنه کوم. یو خبره ده تا چې ورستانه کشران مبارزین دي او هغو دې ته رضا شو. دې مبارزینو شروع هم کړی د دې نه وه، شروع هم دیو کړې وه، ما نه ده کړې. ما د دیو نه اوس راواغېسته. دا کنځل ما په دې آخري وخت باندې راواغېسته، مخکې ما نه دي کړي. او که ما څه کړي هم دي مجبوره شوی یم. زما بې عزتي شوې ده، زما د ملک بې عزتي شوې ده، زما د پښتون بې عزتي شوې ده. دا لر بر لر ختم. زموږ بې عزتي هم شوې ده، زموږ د ملک بې عزتي هم شوې ده. نن موږ تر هر څه تیر سولو، موږ وایو چې دا به ختم کړو. خیر اخري یوه پوښتنه درنه کوم، ټولې خبرې پرېږده، راسه چې د اخري پوښتنه وکړم. جان حبیب صاحب خفه کېږې به نه؟ ګوره زه ډېر ټوکي سړی یم، زما ریکارډ پروت دی، زه ډېرې ټوکې کوم، ټولو ته معلوم یم. تا چې په کومه ورځ ژړلې وه ما ته ډېره خندا راتلله. نو ویوم دی زه اوس د هغې جواب در کوم، ښه په خندا جواب در کوم. نه سیاست نه سیاست نه زه ته جواب در کوم. زما ملک دی، زما وزیر اعظم دی، زه به هغه ته فریاد کوم، جړا به کوم. زه یو د خودمختاره ملک باشنده یم، زه یو آزاد باشنده یم، زه یو ادنا پاکستانی یم. ما سره د سوشل میډیا، ما سره نور څه وسایل ونه چې زه خو تانیدار ته نشم رسېدی. زه په دې کې زه چې په جړا باندې عمران خان زما आवाज واورېدو، زه د خپل وزیر اعظم شکرګزار یم. زه د داسې وزیر اعظم د خپو خاورې یم. نو زه وایم زه فخر کوم چې زما جړا رنګ راوړو. او زه وایم ما نیوکه نه ده کړې چې تا ولې وژړل. ما زه دا نه وایم چې ته باید ژړلي دي نه وای، یا تا باید د خپل اپیل نه وای کړی د وزیر اعظم سره. تا خپل د ملک لپاره قرباني ورکړل. زه بل څه وایم، زه وایم ما ته ډېره خندا راتل. په دې نه چې تا غوښتنه کول، هغه په هغه اکټینګ باندې خندا راتل. باور وکړه په اکټینګ ډېر دې خندولی یم، په والله دونې دې خندولی یم. یاره خدای دې ژوندی لره جان حبیب صاحب. زه نیوکه نه کوم، تا چې کومه غوښتنه کړې وه ستا حق و. تا چې د خپل ولسمشر نه غوښتنه وکړه هغه ستا حق و. خو ما ته هغه اکټینګ ما ته ډېره خندا راوستل. باور وکړه. بس الله دې ژوندی لره. مننه. هغه اکټینګ نه، هغه حقیقت و. هغه زما حقیقت و، ځکه هغه ته ورسېدو. هغه حقیقت आवाज و. که دا اکټینګ وی که نه په دې به عمل نه کېدی. هغه اکټینګ आवाज و، 37 سکینډو کې هغه ته ورسېدو. نه جان حبیب صاحب د خپل وزیر اعظم ما په هدف نه پوهېږې. زه نه وایم چې تا ډرامه کول یا تا اکټینګ کوئ، ته حقیقت تا کول. ته د پاکستان اوسېدونکی یې، باشنده یې، فرد یې، ستا حق دی. زه بل څه وایم، زه ستا هغه ویډیو ما په موبایل کې پرته وه، زما ډېر طبیعت خراب و، په بله ورځ باندې ډېر مې ماغزه خراب و. موبایل مې راویستی چې دا کاروبار کې یو څه مشکلات و. چې کله مې دا موبایل کې یو څه کتل، هغه ستا ویډیو راله، هغه هر څه رانه هېرس ولا او داسې خندا راتله. مختیاره زما خبره وره ډېره بهترینه. او زه درته یو بله د ورورولۍ خبره کوم چې دا ویډیو نورم مخکې کا دې دپاره چې کوم سړی پریشان یې او خفه یي که نه، هغو ته دا ووایه دا ستاسو دوايي ده، وایه دا لګوئ او تاسو به خاندئ.
نو د زه کم از کم د ما یوه بله جوړه که جان حبیب صاحب هغه خو زړه سول یوه بله جوړه که په هغه کې لږ ښه داسې په پریشر سره وژاړه خبره زما خبره مختار صاحب انشاءالله اول دی په پاکستان سخته مولا پروردګار نه راولي او زمونږ وزیر اعظم او پارلمان له دې الله ډیر ژوند ورکړي زمونږ ایاسای له دې الله ژوند ورکړي زمونږ آرمي له دې الله ډیر ژوند ورکړي زمونږ جرنیل سر له دې الله ډیر ژوند ورکړي که چیرې د زمونږ د وزیر اعظم نه یا د بل چا نه څه غلطي وشوه ته به بیا مام ګورې د دې نه به ډېر سخت جاړم ما په ځان پېټرول هم اړول دي ګورې او ته د هغه نه نه خبره هغه ویډیو تا نه ده کتلې هغه په انټرنیشنل چلیدل ده او بله خبره د اسامه په وخت کې هم ما ځان خراب کړی د اسامه دپاره هغې ویډیو هم انټرنیشنلي پرته ده 100 ورځو کې به زه د مجاهدینو سره چې ما څه کړي دي څنګه د هغو په ما احسانات دي او څومره زه د هغې خادم شوی یم زه به هغه ویډیوز هم اوس پبلک کوم مخکې ما ته اجازت نه اوس به پبلک کوم زه د تا ډېر شکر ګزار یم چې تا زه راوغوښتم تا ډېره ډېره مننه زه د افغانستان د خلکو نه ګوره زه ستا عزت لرم قدر دې لرم چې ته په خپل حال کې یا د خپل وطن دپاره واقعي چې تکړه یې د هر چا سره دې کومکونه کړي کار دې کړی خو زه هغه ټول در سره منم هغه ټول په خپل ځای صحیح خو هغه شي ته مې ډېره خندا راځي تا چې داسې داسې کړل ما ته ډېره خندا بس دغسې ویډیوګانې جوړول ګوره که زما په تاوان وي ګوره که زما په تاوان د خدای په ذات قسم مختاره یو ځل وخانده زما په زړه یخ کې یو ځل بیا وخانده مختاره لکه زما خبره مختار یو منټ زه به درنه یو سوال وکړم ګوره هغسې کومه خندا چې دې کړې وه که نه ستا د خدای په ذات قسم مې درته لږ هغسې وکړه لږ هغسې وکړه ستا د خدای په ذات قسم ته وکړه ګوره 1400 کسان هم ګوري په ایمان ډېره مزه به وکړي ځه شابه په ایمان ډېره مزه به کوي مختار خدای راستی زه به یې له سکون سره اوده شم جان حبیب صاحب ته باور وکړه که زما بچې خدای دې عمر ډېر کړي لږ وکړه په ایمان ما له ډېره خندا را قسم مې دې په خدای بس چې تا کول چې زما کور والا ناستو مال دا وګوره څومره مزه کوي خدای په ذات مې دې قسم ما له ډېر خوند را کړی لږ بیا وکړه جان حبیب صاحب ګوره زه ډېر احترام درته لرم د نن نه وروسته او ډېر عزت او ته باور وکړه ما په والله که په دې خندلې چې تا څه غوښتلې ما ته چې خندا راتلله فقط دغه ګوره ته خو ماشاءالله عمر دې ډېر دی ماشاءالله بریتونه دې هم زما په شکل به خندا درغلي که نه نور خو څه نه ده خو دغه کیسه ده ګرځئ مشکل به هغه خوله مې داسې کاږه وږه شوه دغه نه دا مخکې داسې کوي نه ما ته ډېره خندا دا حقیقت او دا غیر ارادي و که چېرې زه په ځان پوهېدی که نه نو یو قسم خپل شکل نه ورانوي خو دا حقیقت او د دې حقیقت بدله پوره زما یو اواز پوره پاکستان ته میلاو شو زما مرګ د پاکستان ځمکې دپاره دی زه د شهادت انتظار کوم زه هم یا مولا پروردګاره که ماله مرګ راولي نو رب العالمین ذاته د دې خاورې د شهادت ډېر وخت نه انتظار کوم د ځوانۍ نه تر اوسه پورې زه شهید نه شوم او زه غواړم چې مولا پروردګار دې ما په دې ځمکه کې د دې ځمکې د خاطره شهید کی شهادت غواړم ډېرې غلطیانې رانه شوي دي ډېر ګناهونه رانه شوي دي ډېر مرګونه رانه شوي دي زه مولا پروردګار دې ما وبخي او بخنم زما په شهادت ده داسې اصل مرګ چې دی الله دې مو اخري خاتمه د ایمان سره راوکړي الله تعالی دې مو هغه دنیا راستمه کړي په دې دنیا کې به ظلمونه وو جان حبیب صاحب بخښه راته وکړه په اخري کې ډېره مننه خوشحاله شولم چې نن مې په خندا خبرې در سره وکړلې او انشاءالله چې تر همیشه به دغسې په خندا مبارزه کوو ډېره مننه جان حبیب صاحب